تازه او د افغان ماشومانو لپاره ډیر بد خبر. روغتیا سازمان وایي 1 میلیون افغان ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټول افغانستان کې څه باندې 1 میلیون ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د یاد سازمان د رئیس په وینا یاد سازمان په افغانستان کې د ماشومانو له خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره 115 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. ډاکټران هم مني چې په هیواد کې د خوارځواکۍ ګراف پورته تللی دی. د اندرګاندي روغتون ډاکټران وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی او اوس هره ورځ له 20 نه تر 25 پورې خوارځواکۍ اخته ماشومان دغه روغتون ته وروړل کیږي. له دې سره سم د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دمګړۍ د افغانستان 13 سلنه خلک د خوړو له شدید ناامنۍ سره مخ دي او دغه سازمان د یادو ماشومانو د درملنې لپاره 115 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.